ابلیس بیا د یو غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غوړي وي ته دلته عبادتونه کوه هغه زمکو باندې توپانونه ارسه هلاک کړو. نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله و انا الیه راجعون. زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویل خیر ده کنه دا دې پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی. بهر حال یو سیس خلاق کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول و. نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى له وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره سغم دي دا ته تواله دې ستا بندگی وکړه دا اولاد ته تواله دې به ستا بندگی وکړي. نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یو کوټه کې وو. الله تبارک وتعالى په زلزلہ راوسته کوټه په کې ناست ټول اولاد د کوټې د لاندې شو. ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وی ته د الله په عبادت کې مشغوله په اولاد د کوټه راځو شو ټول مړ شو. ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله را کړه اولاد الله واپس واغستو او زه خدا چې کوټه ته راځو شو د دفن کولو نه پاره ریما دفنم شو خو زما د رب په منځ کې حایل ما جوړېګا زمون په منځ کې فاصله ما جوړېګا ما د خپل رب بندګۍ ته پرې دوا بهر حال دا اغینه په سخت امتحان الله ته منظور په ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه د بندگی کوي په صحت روغ دی روغ ګل صحت ته ورلور کړه ځکه بندگی کوي دا صحت ورله ته خراب کړي بیا ست عبادت کوي. الله تبارک وتعالى په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوس سمرزو بس یو خطرناک مرض په الله راوس چې ورځ بدن خرابېدو. دلته کې سمن غړي کې سی بیا خلکو جوړ کړی دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجی وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده. الله تبارک وتعالى په پیغمبر باندې چر داسې مرض نه راوړي چې خلک نه نفرت شروع کړي خلک نه کرکه وکړي داسې مرض الله نه راوړي. او په بدن کې چینجی وشو چینجی به ورتاو شنو بیا ایوب علیه السلام راوغه بیا په زخم کې خو چې الله د دې تر روزي مقرر کړی د چرته یو د من غړي کې سي دي دا خلک ځان جوړ کړي کې سي دي داسې نه ها مرض راغی څنګه مرض خطرناک مرض ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی در دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حتی ورسېدو چې نه ګرځېدې شو نه کېناسته شو چې دا ډېر زیات کمزور شو. بعض روایتو کې راځي سلور خزي وي یو خزي رااله یاره زه تاسو سره نور ځان ځکه نشم کولای چې ته کمزور شوې د ګټې وټې نه زه به تاسو سره سکوم بل رااله بهر حال درې خزو ته رخصت ورکو. په اخر کې چې د لوط علیه السلام کملور او رحمت نمو هغه وروته په زمانه خو دې وړو خزو اجازه واغستو خو زه په کټ پروت یم زه تاسو هیڅ حق نشم ادا کولای نه چې تم لاړ شنو ستا حق بځای کېږي زمانه نه هغه ورته وی چې ته مالدار وې زستا بیبیو ما ته په صحت روغ وې زستا خزو ما زه ملک ما زه بادشاه ما نن ته پکټ پروت ته فقیر یې ملنګ غریب یې زه مزدوري کوم طالب راوړم ستا په دې سخت کې نه چې دا کېږم دا نه چې سر په خو وخت ما په بد وخت کې بس تاسو سره پردم زه به نه کوم. دا د ابراهیم دا لوط علیه السلام کوم لور چې د دې بیبي وا دا به سحر وتل مزدوري به کوله ټول ورځ نو چې ما خام براله نو دله به خوراک مرا کړو پیسو باندې دته به خوراک ورکو لګي پیسې به تپری خو د نور چې کوم مزدوري به کړو هغه د الله پرم خیراتي ورکړه سار به مزدوري لوتا ما خام پر به مزدوري کوله بیا به د خدمت کو یا هغه چې بادشاہ او ملک او یا هغه چې مزدوري به بار کوله. الله تبارک وتعالى امتحانات دی عجیب امتحانات دا سخت امتحانات د الله طرف راځي نو چې ډیر زیات کمزور شو ایوب علیه السلام او د ناس ته پاس نه وته یو دعا الله ته وکړه وی الله صرف زما د جبه حفاظت کو جبه تر الله سمو وایو جبه تر الله سمو وایو ځکه چې په دې جبه باندې زتا یادو نو جبه تر الله سمو چې ستا ذکر کوم نور ستا بدن دې ستا امانت دې سچ ور سره الله ستا مرزي ده په جبه تر الله سمو وایو ایوب علیه السلام جبه روغ او الله به یادو یو ورځ ورته بیبي وی حضرت اتل لسکاله دی شو چې بیماری ځکه د ایوب علیه السلام د بیماری مدته اتل لسکاله وا او دا بیماری پر راغلی و د اویاو کالو په وخت نو دی ورته ته بیبي وی حضرت اتل لسکاله په کټ باندې پروت او زه در توامه چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا نه واړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي کنه نو ایوب علیه السلام ورته فرمایل وی بیبي دا راته وایا چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت مال څومره وخت راکړو وی اویا کاله وی چې اویا کاله باندې الله بیماری ولګي نو پس حساب به برابر شي اویا کاله الله صحت راکړو او صرف اتل کاله بیماری نه زایات جرا پریاد کما زه شرمېږم چې الله ته چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالى برته ولې چې دا اویا کاله چې دا صحت درکړو هغه در مې شو
زه نشم ویلی پکټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی خو په دې اتلس کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ داو وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاہانو بادشاہ زه اوسم ستا ثنا صفت کوم زه اوسم ستا نه امید نه ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تعالی په ما باندې ډیر احسانات کړي دي ډیر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال اولاد را کړی دی الله د هغه مال او اولاد د محبت توجه زستانه لږ غافل وم الله زمو سم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړو اولاد دې هم را کړو د هغه مال او اولاد د وجه نه به الله زستانه غافل وم الله چې هغه مال درانه واس هغه اولاد درانه واغستو اوس زه ته فارغ شوم اوس ته فارغ مستحقل بندگی کول شم مستحقل عبادت کول شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خپل باندې یو ورځ دا خزه بار ته وته و مزدوري لره ابلیس د ځان نه طبيب جوړ کړي ډاکټر جوړ کړي په لار باندې روان دي دا حلیه خپل کړی دا خزه ورته وي ته طبيب ډاکټر نه ورته وي او هر سمای بوډا خاوند او ډیر وخت پکټو شو دا علاج جوړ کړو ډیر خبري ته ډاکټر هغه ورته وي زبل دوايي درکم او فورن به دا سره جوړ شي ورو مرمت پښې دا سره نه درنه پیسې علما دغه تاسو غریبي په دې جنگل کې پراته شیخ خوشته دی نه پیسې درنه علما ایست در دوايي پیسې درنه علما یو کار وکای وکم چې کله د خاون جوړ شنو دا به توای چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره وکای ته به وځي دا ډاکټر جوړ کو دا خبره وکای بس نور در پیسې مې سینالم خزه ورته ټیک نه کنه دې څه خبره ده ګوره دوايي ډاکټر ورکړي خو شفا څوک ورکړي الله ورکړي په دې دوايانو کې دا اثر چا یې خېده الله یې خېده دا ډاکټران چې کوم دوايي او دا هر څه ورکړي په دې کې دا اثر د صحت چا ورکړي اچولې دي الله تبارک وتعالى اچولې دي نو ابلیس ورته وي ته به دې سره کې دا تا جوړ نو خزه ورته ټیک کنه صحیح راځه زما خاون علاج وکا راي واستو کور ته چراله خاون ته وی طبيب مې راوسته او ډیر تکړه د ستا علاج کوي او پیسې نه ډیر خسره لري خو صرف دا خبره کوي چې کله دې جوړ شته به چې تا جوړ کو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړو په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دې چې دا تا جوړ کړی خو زمونږ د الله واسطه کټ کوي دا خو هغه رزیل دی نو غوسه ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته ورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړ چې زما د خزي سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو خزي ته وی کنه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکړي او کو جوړ شو نو سلخت بدی ومه او مدال پاز د خوري نه وته زبر سلخت ومه اوس دا به ګناه نه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته ورسېدو نو بس په دغه ټیم کې الله ته دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته را دننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتای نو وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الله ته چغکړه الله صحت را لراکنو ابلیس میکور ترازی الله هغه انا ته پیدا شو ایوب واذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړي ما او تا را باندې بیماری راوستي والله ما ته تکلیف را رسیدل دي نو مسني الضر ما ته تکلیف راغله دي نو الله دا برانه تلرکای الله تبارک وتعالى ورته فرمایل اركض برجلك بازمکه په خپل باندې اوخه چې زمکه په خپل باندې اوخه بس دا غینو بر روان شي الله تبارک وتعالى ورته فرمایل ایوب په دې او باندې اولامبه او وسکتی ایوب علیه السلام دغه بونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان ته جوړ شو بیماری لاړه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته جوړ شو بیماری به په سره وخت راغلی و او یا کار بوډا او بیماری پر راغلی و الله تر شلو کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات هر څه کولی شي هر څه کولی شي خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کالو لک نهسته اله کته دلته څه کده زما خاون پر تاغه شو بوډا او مریض او پکټ په پاسه درځ پرچ چې شرمخانه رانه وړي دیکھو څه زما خاون ایوب علیه السلام ورته مسکی شو د خپل خاون پیژنه او پیژن کړ بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت هغه بوډا چې دی هغه ستا مخ ته د ځوان ناست الله ورله صحت ورکړي الله تبارک وتعالى خزم ځوان کړه الله تبارک وتعالى ورله و زامنو هغه ورله دچن کړو نو چې و دچن شنو څه زامنو الله ورکړو سوارلس نو ورلم دچن ورکړي مال چې څومره هلاک شو هغه ارز ورله ډبل الله ورکړو دچن په دچن دی ورله الله تبارک وتعالى ورکړه یو ځل ته خزه تاسو کو ایوب د مصیبت ورځ در باندې راغلي دي او د راحت ورځ مرالي اسې کوم ورځ خولي وي ایوب علیه السلام ورته یاره د مصیبت ورځ ډېر خولي وي د بیماری ورځ ډېر خولي وي د تکلیف ورځ ډېر خولي وي حضرت ساجي خبرې کوي بس خسته زوال الله صحت درکړه ته د بیماری ورځ خولي نه کنه د هغه تکلیف ورځ کې به خپل محبوب یادولم
په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانہ الله ضرور تاسو کو په 24 غنټو کې ماته الله आवाज کوي ایوب څنګه یې ایوب څنګه یې ما چې هغه आवाज واوریدو سبب ما د هغه आवाज انتظار کو شپه ورځ په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه یې نو چې بیمار ما ته زما رب आवाज کوي ایوب څنګه یې اوس چې صحت نه مونته الله می تاسو کې هغه आवाज نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوګو نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په ډډه وخت نه خپل الله ته چې والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډېر خپل تیرې دي ځکه ما ته زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه ایوب څنګه اتل لسکاله بیماری تیر شو ایوب علیه السلام د خپل رب ير نشو د خپل رب ناشکری او نه کړله په دې د زمونږ او کله دعا وکړه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دغه جنا علماء لیکي وې د لا علاج مرض د پر د بهترین وظیفه ده بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي پکې پروتي بس خپل رب ته چغې وخه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين اهرب زما ما ته تکلیف را رسیدل تر باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته الله شفا ورکړي ما ته الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ تاسو ته الله تبارک وتعالى خو دلی ده په بیماری کې دا وایي رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين نو تکلیفونه برازي په جنگ کې مصیبتونه برازي موږ سکو چې معمولی غونډه مشکل را باندې راشي کنه یا د خلینو داسې الفاظ او چې هغه د کفر الفاظ د کفر الفاظ نعوذ بالله نعوذ بالله مخکې ورځ کې مې د وطن متعلق اورېدو چې ته غم پر راغله په جراټ دا خبره کول چې زما سره زما الله نور سي چلو چې څه کوله خو وکړو نور بل سره سي چلو نور ما سره سي چلو نعوذ بالله اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسي انسان کفر ته رسي دا مصیبتونه برازي دا تکلیفونه برازي دا غمونه برازي په دې باندې صبر کوي ایوب علیه السلام ځان ته یاد کا او دا انسان چې دغه چې څومره مصیبتونه راځي کنه دومره به ته جوړيږي ابراهيم عليه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د اغینا ابو الانبیاء وګرځیدو د پیغمبرانو نیکه وګرځیدو پلار وګرځیدو څومره تکلیفونه پر راغلي دي دا زمیدار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونې نه دا څنګه وي ته برګر راوستي دا ونې دا څنګه باندې وي څو خسته ونې دې څه شي زونه جوړ کی خرابې نه کی څنګه تی ونې سونډه شي بونډه شي ونې ته جوړ کی ښا دیونه کې چې دا خختراشي نه کړي دا ونه جوړيږي دا نه جوړيږي نو دا خختراشي په کې کړي دا ډیره خسته جوړ شي بیا تکلیفونه په مسلمان باندې راځي مصیبتونه راځي دا خختراشي ده د باندې څومره مصیبتونه راغلي د دومره الله ته نږدې شو خپل انسان به بیا جوړ شي اته مشکلات په نه راغلي نه جوړيږي ښا نو مشکلات پر راځي په ځان کې تکلیفونه راځي په هر حالت کې بد الله ساده کو شکر هر حالت بد الله ساده کو شکر الحمدلله الله تعالی اوسته او تبه لرکای الله تعالی اوسته دي او تبه لرکای